راتلو تدی لبیک ویو مونگ وارا مسلمانا اے شهر رمضانا اے شهر رمضانا د کابل ترافیک پولیسو ریاست ثوابونو خزانہ مت ایمانا اے شهر رمضانا اے شهر رمضانا راتلو تدی لبیک ویو مونگ وارا مسلمانا اے شهر رمضانا اے شهر رمضانا چینا د ثوابونو خزانہ مت ایمانا اے شهر رمضانا اے شهر ټرافیک پولیس د کورنیو چارو وزارت اړوند اداره ده چې په ټول هیواد کې په ښارونو کې دننه او په لویو لارو د وسایطو د تګ او راتګ چارې تنظیموي. د اسلامي امارت له راتګ وروسته د کابل ټرافیک پولیسو ریاست د یاد ولایت د نورو همغږو ادارو په همکارۍ وتوانید چې د وسایطو او مسافرو لپاره یو منظم میکانیزم رامنځته کړي چې له مخې په پایتخت کې سړکونه، پیاده روونه او نورې هغه سیمې چې د وسایطو د تګ او راتګ لپاره ځانګړې شوي وي په اساسي توګه د لاس خرڅوونکو له موجودیت څخه پاکې کړي. اوس روزه کې ماشاءالله چې دغه جریان دومره نورماله سي بیخي د زوی زیری ده بیخي د الله تعالی احسان الحمدلله سلام وارد ماشاءالله مکمل تفریح ده شی نشته خیر استاد مسلم په روزه کې داسې ټول ښار کنټرولوو او ښار ته راوځو بالخصوص دا مرکزي ساحه دا ساحه تاسو وینئ د افغانان دی او د افغانان ماشاءالله ډېره ښه کنټرول شوې ده دا سالنګ واټ د احمد سالنګ واټ چې راځي دا به تقریبا ټول بند ولو نو قومندان صاحب ته د خدای پاک خیر ورکړي ورسره ملګرو سره ټولو سره نو ترتیب مو ورته جوړ کړی دی الحمدلله تاسې وینئ چې جریانونه عادي و نورمال دي اوس دا د تقریبا 4:30 بجې دي دا ټایم به دغه ساحه ټوله بنده وله نن الحمدلله یا مثلا هره ورځ چې موږ دا ګورو ساحه کنټرولوو مشکلات یې موږ د هیوادوالو ټول حل دي تراتا کې داسې وشپه د قدر په نما ده د قدر په نما ده د زرو شپو بهتراتا کې داسې وشپه د کابل ترافیک پولیسو رئیس په روژې مبارکه میاشت کې هره ورځ د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې په خپل پرسونل ګرځي او د ښار ترافیکي نظم له نږدې ارزیابي کوي. تو رسی بخیر است روزه بخش چطور تر میشه خوب است زیاد مانده خو نیستی مانده خو زیاد نیستی مانده خو میشی تا وظیفه دیگه چطور کنی خدمت از ملت خلک هم د ترافیک پولیسو له مسئولانه کړنو د خوښۍ او رضایت احساس لري. 1965 در اسناد کدام مشکل قانونی نداشته باشد در ظرف 1 ساعت یا 2 ساعت طی مراحل میکنیش کدام مشکل نداره میری معاینه تکنیکی میکنی بعد از معاینه تکنیکی می اسناد پول ولایتیش تحویل میکنی 1-2 روز بعد میگه بین جوازتان تسلیم شوند. کار بند نمیمانه برای مردم عموم کارشون بند نمیمانه بسیار آسان است پروسه برشون بسیار عاجل کار خلاص میشه کار هیچ مانعی به خاطر کارشون نیست در 1 روز خلاص میشه ما روزانه برشون جوازسیر میدیم اینجا به خاطر تجدید جوازسیر محترم آمدیم پروسه خوب بود در مجموع به سهولت‌های ایجاد شده بود تنها در 2 بخش مشکل داشت امیدوار هستم اگر این مصاحبه ما و شما را مقامات محترم ریاست ترافیک بشنوند در این 2 بخش هم سهولت ایجاد کنند. یکی از هر فرد میخواهند که ضمانت کس بل برق باشه که باید به نام شخص باشه شخص باید حاضر باشه بسیار مردم در خانه‌های کرایی زندگی میکنند و بخش دیگه که بلای تعرفه‌های ترافیک جوازسیر باید تنها در افغانستان بانک تحویل کنی که در افغانستان بانک در کل شهر کابل 6 جان شهری سانگر نمایندگی داره که بسیار وقتگیر است. من خودم 3 روز مکمل وقت ضایع کردم تا که تونستم تعرفه رو تحویل بکنم. ښاري نظم د کابل ترافیک پولیسو د رئیس په مدبرانه مدیریت او د ترافیک پولیسو د شپه او ورځ هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ستړی مست څنګه جوړ است په خیر است خوشاله است ښه است څنګه د لارې خو په ډېرې بندې نه وي خلاصې دي ټرافیکان کار کوي نه کوي
ښه دي خوشحاله یاست ټرافیکونه خدمت چې الله دې خیر درکړي مننه ځئ په برخه السلام علیکم څنګه ورک بخیر جمجوری خوب چطور است راحت و مشکل خو نیست در زیاد بیروباره خو انشالله پیش قدر خوب است غنیمت است شکر خدا مشکلی از چیز خو نداری زی په مخم کس وعلیکم السلام تاسو ملزه کو ودرول استا دیغه باید ترافیک خدمت نه کوي ما ترافیک خو ډیر ښه خدمت کوي ډیر کار کوي دغه د کابل د قدر دی الله دې وسات د تا څومره فعالیتونه چې په افغانستان په دغه اوس کې کړي بشل کاله کې نه دي شوي الله مو قدر د منو کابل د قدر دی نجات او د رحمتي نجات او د رحمتي کو بعبادت او تلاوت مد قرآن ای شهر رمضان تنظیم رویداد وظیفه ماست تا باعث سالم جریان ترافیک در جاده قدرپشتون باشد. ترافیک پولیس د روژه ماتي پر رانږدې کېدو چلوونکو ته اوبه او خرما ورکوي ترڅو که په لاره کې په دوی باندې اذان کیږي خپله روژه ماته کړي. د کابل ترافیک پولیسو رئیس د روژه ماتي پر مهال د خپلو منصبینو سره یو ځای راټولیږي ترڅو روژه ماته یې وکړي. د ماښام په اذان سره خپله روژه ماتوي، د جماعت لمونځ کوي او د خیر په دعا سره خپله یوه کاري ورځ پای ته رسوي.